فاتح الهند د هندوستان فاتح هغه د خپلې خاورې سره ډیره مینه درلودله، نو ځکه یې د ډهلي تخت قبول نه کړ. هیڅ وخت نه دی و مونږ ته پیغور د لوی احمد شاه کور د لوی احمد شاه کور د وخت ډېر قدرانو هم منلی کندهار. 11مه برخه. په تېره برخه کې مو واورېدل چې وزیر غازي الدین د بهادر خان بلوڅ او عباد الله خان کشمیري سره د احمد شاه بابا ولیدو ته راغله. احمد شاه له ده څخه وپوښتل، تاسو د هند صدر اعظم یاست، څنګه تاسو جګړه ونه کړله؟ غازي الدین ځواب ورکړ، نجیب خان اعلی قومندان و او هغه له تاسو سره متحد شو. د ده څخه ما سوا په پوځ کې بل کوم قومندان نه و. ما ده ته وویل چې لږ تر لږه یو وار خو جګړه وکړه، خو ده موافقه نه وکړه. زما څخه پټ ستاسو کیمپ ته ولاړئ، نور نو څنګه کېدلی سي چې زه پوځ برابر کم او جګړه وکړم؟ نو د حکومت د چارو سره د تماس نیولو په ترڅ کې احمد شاه وویل چې وزیر ژمنه کړې چې که د وزارت چارې هغه ته وسپارل سي، نو د هغه په مقابل کې به په شلو ورځو کې 2 کروړه روپۍ احمد شاه ته ورکړي، او د هغه سند اوس تیار دی. غازي الدین د دغه مقدار د پیسو د راغونډولو څخه ناتوانه سو او داسې وویل چې دی په ډهلي کې همدومره اندازه شګې نشي پیدا کولی، پیسې خو له هلته پرېږده. احمد شاه ورڅخه پوښتنه وکړه چې په خپل کور کې څومره خزانه لرې؟ غازي ورته ویل 14,000 نقدي روپۍ او د 4 لکو جواهرات او داسې یو څه نور شیان. احمد شاه امر وکړ چې دا ټول افغاني خزانې ته باید وسپاري او صدر اعظم شاه ولي خان یې د ده سره یو ځای ولېږي. شاه ولي خان دی و دې ته وهڅوي چې د احمد شاه د غوښتنې په سرته رسولو سره د ځان لپاره دغه لوړ مقام خوندي وساتي. خو څرنګه چې غازي بیا په خپله وضع باندې ټینګار وکړ، نو د وزارت سند انتظام الدوله ته واستول سو. لږ وخت وروسته نجیب خان په وزیرآباد کې د خپل کیمپ څخه راووتی او په رسمي توګه اطاعت شروع کړ. احمد شاه په ډېرې خوشحالۍ سره ده ته هرکلی ووایه او یوه قیمتي چپنه یې د هغه د اعزاز لپاره وړاندې کړله. دغه راز د پایتخت اداره یې په خپله ګټه ده ته وسپارله. د وزیر د شرمناک تسلیمېدو او د پایتخت د بې دفاع کېدو سره سم مغولي امپراتوري د ډهلي په کلا کې د یو تش په نامه امپراتور پرته د افغان په پښو کې پړ مخ ولوېدله. وارخطا ښاریان د خپلو کورونو څخه د خوندي ځای د پیدا کولو لپاره په تېښته وه، په داسې حال کې چې د وخت زامن د لوټ او چور په انتظار وه. له دې امله احمد شاه په دغه ورځ خپلو کسانو ته امر وکړ چې د ښار خواته ولاړ سي او غریبان خلک وڅاري چې څوک هغوی ته ضرر ونه رسوي. دغه کار په زړه پورې نتیجه ورکړله او زیات خلک خپلو کورونو ته ستانه سوله. د کلا د نیولو لپاره احمد شاه په جدیت سره ترتیبات نیولي وه. احمد شاه وزیرآباد ته راورسېدی او بل ورځ جهان خان د ډهلي کلا ته ورننوتی چې د احمد شاه د ننوتلو لپاره د ترتیباتو څارنه وکړي. د مغولي امپراتورۍ سترو اشرافو او لویانو افغاني فاتح ته د 3 ورځو په اوږدو کې خپل درناوی څرګند کړ. څرنګه چې احمد شاه بابا په خپله د ډهلي د تخت هیله نه درلودله، نو د هند د راتلونکي امپراتور د ټاکنې لپاره زیات شمېر پیشنهادونه ورته وسوله. ځینو امیرانو هیله وکړه چې د امپراتور محمد شاه زوی دې پر پاچاهۍ باندې کښېني، په داسې حال کې چې نورو د هغه د عمر د لږوالي له امله د امپراتور محمد شاه ورور اقچي صاحب نوم پیشنهاد کړ. سره له دې هم احمد شاه وویل دغه ټول پیشنهادونه مې پر زړه باندې نه لګېږي، همدا اوس عالمګیر ثاني پر تخت باندې ناست دی او داسې کوم کار یې نه دی کړی چې د سلطنت څخه لرې سي او پر ځای یې بل څوک راسي. د حکومت واګې د ده په لاس کې نه وې، هغه په حقیقت کې وزیر و چې له ما سره خبرو اترو او تړون ته یې لاس واچوئ او د امپراتور هندوستان په سلطنت کې یې تاییدومه او ملاتړ یې کوم. دا پریکړه وسوله او شاه سردار جان خان او میر یحیی خان درویش امپراتور عالمګیر ثاني ته په دغه پیغام سره واستول سوله چې د هندوستان سلطنت می تاسو ته وسپاري، سبا سهار په شاهانه ویاړ سره زما د لیدنې لپاره راسئ. جهان خان شپه د ناظر سره تېره کړله، په داسې حال کې چې یحیی خان خپل کور ته ولاړی. بل سهار وختي امپراتور د میر یحیی خان سره او د نورو امیرانو سره په وزیرآباد کې د احمد شاه د کیمپ لوري ته روان سوله. شاه ولي خان او نور امیرانو د کیمپ څخه لږ لرې د دوی هرکلی وکړ. افغان اعلی حضرت مغولي امپراتور ته ښه راغلاست ویلي او د خپل ځان سره نږدې یې کښېنوي.
د معمولي پوښتنو څخه وروسته هغه ته مبارکي ورکړه او بیا د خبرو په ترڅ کې عالمګیر د غازالدین د بد سلوک شکایت وکړ او له احمدشاه څخه یې وغوښتل چې هغه ووژني یا یې بندي کړي او یا افغانستان ته له ځان سره بوځي. احمدشاه وویل اوس چې د بخښنه غوښتې ده او د ده ژوند بخښل سوی دی نو دا به د سترو باچاهانو لپاره غوره نه وي چې پر خپلو خبرو پښیمانه سي. زه د ده ژوند ته څه تاوان نه اړوم، انشاءالله دی به په راتلونکي کې ستاسو پر خلاف باندې څه ونه کړي. سره له دې که بیا هم هغه څه بېوفایي وکړه نو ژر به په حق باندې ورسیږي. جهان خان امپراتور ته ولاړی او کوټوال پولاد خان یې ځان ته راوغوښتی او هغه ته ویل چې احمدشاه به بله ورځ د ډیلي کلا ته راسي. خان زیاته کړه چې بازار باید زیات منظم وي او کوم یو هندو باید په بازار کې یا په برندو کې ونه لیدل سي. نو دا اعلان د ډول په وهلو باندې وسو. د جمعې په ورځ احمدشاه په وزیرآباد کې د خپل کیمپ څخه وخوځېدی او په ډیلي کې د مغولاني کلا لور ته ولاړی. عالمګیر د فاتح پوري په جماعت کې د هغه هرکلی وکړ او ښار ته ننوتل یې په خورا جوش سره اعلان سوله. لومړی اقدام چې احمدشاه وکړ هغه د یوې اعلامیې خپرول وه. د زعفران خان ته وویل چې په دې ډول باید اعلان وکړي چې ما د ښار خلکو ته سوله او امنیت وبخښي، هیڅ پوځي باید چاته اذیت او ضرر ونه رسوي، د هیڅ چا کور باید لوټ نه سي او نه څوک باید بندي سي، هیڅ یوه نجلۍ یا ښځه د هغې د رضایت پرته باید څوک واده نه کړي. که چا د دغو خبرو څخه تیاری وکړ سخته سزا به ورکړل سي. ډېر ژر د ښار پر غځېدلو واټونو باندې خلک ځای پر ځای شول او د پایتخت د امن لپاره یې ضروري ترتیبات ونیول. وارخطا سوي ښاریان بیا خپلو کورونو ته ستانه سول او د خپلو خوړو لپاره یې ډېر شیان رانیوله. د دغو ټولو احتیاطي قدمونو په ترڅ کې یوازې د ښار څخه د باندې کورونو کې احمدشاه ته د مغولي لوټمارو لخوا د لوټمارۍ راپور راورسېدی. احمدشاه د هغو لوټمارو د نیول کېدلو امر وکړ. هغوی ونیول سول او په سزا ورسول سوله. د ډیلي په هره خونه باندې باج کښېښودل سو او د لاهور د زکریا خان زوی میر یحیی خان ته د دغه باج د راټولولو دنده وسپارل سول. ښار په یو شمېر محلو وویشل سو او په هر یوه برخه کې د راټولولو لپاره دفترونه خلاص سول چې کور په کور هغه لاسته راوړي. احمدشاه په داسې یو حالت کې د مرهټیانو او جټانو د سرکشي روحیه درک کړه چې ستر مغول او غټ اشراف د افغان په پښو کې په بشپړه توګه پړو مخې پرېوتل او د خپلې امپراتورۍ او خلکو د دفاع لپاره یې حتی یوه کوچنۍ ګوته هم ونه ښوروله. کله چې نجیب خان د غازالدین څخه لاس واخیستی نو غازي د احمدشاه پر خلاف د سورجمال جټ څخه د مرستې غوښتلو په لټ کې سو. په دغه وخت کې د غازي یو نږدې باوري دوست عبادالله خان په دې نظر و چې پر نجیب خان باندې تکیه نسي کېدلی او غازي ته یې د مرهټیانو څخه د مرستې اخیستلو پیشنهاد وکړ. خو څرنګه چې د مرهټیانو پوځي مرکز ډېر لرې و او د بهارتپور د جټانو مشر نږدې په لاس راتلی سوی نو د بهارتپور څخه دې یو مرهټي افسر راوبلل سي. دغه پیشنهاد د منلو وړ وګرځېدی. د وزیر په خپل لاس یو شاهي فرمان او یو مکتوب ژر جټ ته واستول سو او انتاجي راوغوښتل سو. سورجمال دعوت ته غاړه کېښودله او دلته د نګرمال سره خبرې پیل کړلې. سورجمال په دې نظر و چې په لومړي پړاو کې د راجپوتي راجاګانو په مرسته باید مرهټیان د سیند د سویل خواته پر شا باندې ولاړ سي. کله چې په دغه کار سره د هیواد امنیت د دوی د لوټمارانو څخه تامین سي نو ورپسې د احمدشاه دراني پر خلاف د وزیر قمرالدین د وخت په څیر یو متحد قوه په کار اچول کېدلی سي. خو غازالدین د دې پلوی نه و چې مرهټیان بند کړي. په دې ډول د دغه سیاسي اختلاف په سبب خبرې اترې د ناکامۍ سره مخامخ سولې او سورجمال خپل هیواد ته په خواشینۍ سره پر شا باندې ولاړی. په عین حال کې دا هم ویل سوي چې د نجیب خان او سورجمال ترمنځ خبرې اترې تر یوې اندازې د ډیلي د وزیر او د بهارتپور د جټانو د مشر ترمنځ د خلاف عامل ګڼل کېدی. د دغو ټولو سره سره بیا هم سورجمال خپل زوی د ډیلي ګاونډ ته ولېږي چې هلته د خطر د پیښېدو لپاره چمتو اوسي. انتاجي د جمو له ختیځې خوا څخه شهدرې ته رانږدې سو او د غازي د لارښوونې سره سم یې هڅه وکړه چې شاه ولي خان د درانیانو څپه ودروي. شاه ولي خان دا وخت د مغولي پایتخت لور ته د تګ په لاره کې په ناریلا باندې د برید په حال کې و. خو د استحکاماتو د نه درلودلو له امله انتاجي پر شا باندې وتمبول سو او د پر شاتګ په وخت کې د نجیب خان تر یرغل لاندې راغله.
سره له دې هم مینکشوار د سرور خان په ماتولو باندې بریالی سو چې دغه سرور خان شاولي خان د فرید آباد د لارې د بندولو لپاره استولی و. سرور خان د جګړې په ډګر کې 400 تنه د لاسه ورکړل او په همدغه شمېر سره اسانه د منکشوار لاسته ورغله، خو د انتاجي مقاومت بالاخره د سردار جان خان لخوا پای ته ورسېدی. د روهیلو په هدایت باندې د دراني قومندان 1,000 کسیزه پیاوړی پوځ په مریټانو باندې یرغل وکړ او هغوی له سختې ماتې سره مخامخ کړل او هغوی په ډېرې سختۍ سره وکولای سوای چې لاره ځان ته خلاصه او د سورچمال جټ په سیمه کې متورا ته وتښتي. انتاجي د جګړې په ډګر کې 1000 تنه مړي د ځان څخه پرېښودله او د هغو څخه 200 تنه یې د عادي پوځیانو څخه په رتبه کې لوړ وه. بریالي درانیان ډیلي ته راستانه سوله او احمدشاه هر یوه دراني ته د دا کار په بدل کې انعام ورکړ. په دې پرېکنده ماتې سره مریټیانو بیا تر هغو پورې چې احمدشاه په هند کې و د درانیانو سره تورې ونه ازمایلې او د دوی مخالفت له احمدشاه سره پای ته ورسېدی. خو په ځان غره جټ لا تر اوسه پورې ماته خوړلې نه وه او د قید څخه بچ سوی و. دا هم سمه ده چې ډیلي ته د احمدشاه د رسېدو سره سم سورجمال د تسلیمېدو لیک لېږلی و او په لومړي سر کې د احمدشاه پر خلاف د غازي ترڅنګ د جګړې سره موافقه کړې نه وه. د هغه عرضپاڼه لاسلیک کړه چې احمدشاه ته د انتظام الدوله، نګرمال او نورو لخوا څخه وړاندې سوې وه او له ده څخه د 50 لکو روپیو د ورکړې غوښتنه کوله په دې شرط چې دی غازي د زنداني په توګه ولېږي او په دې ډول هغه ته بیا د هغه لور ته د ستنېدو اجازه ورنه کړي. مګر دا چې مریټیان له ده سره په دې کار کې مرسته کړې وه، احمدشاه له ده څخه غوښتي وه چې حضور ته یې راسي او باج ورکړي او د ده تر بیرغ لاندې خدمت وکړي. خو جټ نه یوازې د ده غوښتنو ته اطاعت ونه کړ بلکې له متوار څخه د خپلې پیاوړي او پخې کلا یعنې کمهیر خواته یې ځان ویستی او خپل زوی جواهر سنګ یې د متورا د دفاع لپاره واستوي. نه یوازې په همدومره اکتفا وکړله بلکې په دې سربیره یې هغو شتمنو خلکو ته پناه ورکړله چې د ډیلي څخه متورا ته راتښتېدلي وه او د ځینو غوره پناه وړونکو په سپارلو کې یې د احمدشاه استازي ته د رد ځواب ورکړ. د یوازې یو سیاسي او غولونکي ځواب په دې ډول احمدشاه ته واستوي. ویل کړه چې لوی زمینداران د اعلی حضرت حضور ته راسي نو دغه غلام به هم شاهانه درګاه مچ کړي. څنګه کېدای شي چې زه راجا نګرمال او نور چې ماته پناه راوړي وي تاسو ته درولېږم. احمدشاه د غره جټ په خلاف د پوځي یرغل د کولو په باب د تصمیم نیولو سره یوه ډله د فرید آباد لور ته ولېږله چې د پوځ لپاره خواړه او د څارویو واښه راغونډ کړي. جواهر سنګ دا وخت تصادفاً د بالابک په گاونډي کلا کې و. د له خپلو 5 یا 6 سپرو سره د باندې ودانګله او هغه ډله یې تباه کړله او نږدې 150 آسونه یې د غنیمت په توګه وتښتوله. احمدشاه د دغه خبر په اورېدو سره ډېر زیات په غوسه سو او په هماغه شپه یې عبدالصمد خان ته امر وکړ چې ژر د پیښې ځای ته ځان ورسوي. ده ته لارښوونه وسوه چې د 1 یا 2 کیلومترو په واټن کمین ونیسي او 100 سپاره د دښمن سره د مقابلې لپاره ولېږي او ورپسې هغوی د دښمن د غولولو لپاره د جګړې د ځای څخه دغه کمینګاه ته پر شا راولي. دغه کار سرته ورسېدی او جواهر سنګ تقریبا په لومه کې پرېوتی او د غنیمت له لاسته راوستلو څخه ماسیوه د هغه زیات افراد ووژل شوله. خو شهزاده جټ په هوښیارۍ سره له دغه لومې او ګرفتارۍ څخه ځان خلاص کړ او بلابک ته وتښتېدی. افغانان ډیلي ته په داسې حال کې راورسېدله چې کامیاب وه. احمدشاه د خپلې خزانې د جواهراتو او مالونو د تړلو وروسته د جټ سیمې خواته روان سو. امپراتور عالمګیر ثاني، انتظام الدوله، نظام الملک میر یحیی خان او نور د ده د خدای پامانۍ لپاره هغې خواته ولاړله او دوی ته د ډیلي پر لور د ستنېدو اجازه ورکړل سوله. احمدشاه په خیزرآباد کې 2 ورځې دمه وکړله. عالمګیر له ده سره په دغه ځای کې وکتله او په ډیلي کې د پاته سوو افغانانو د ظلم او تیري په باب یې دته شکایت وکړ. عالمګیر ورته ویل تاسو دلته راغلاست خو ستاسو افراد په ډیلي کې د شاعرانو وژلو ته دوام ورکړ. احمدشاه د مغول سره 2 تنه سپاره د بدرګې په توګه ولېږله او هغو ته یې لارښوونه وکړه چې که هر کلاپوش په ښار کې ولیدل سو نو باید ووهل سي او له هغه ځای څخه یې وشړي. دا کار د کوټوال فولاد خان د زوی عتیق الله خان په وسیله باندې عملي سو او په نتیجه کې یې ډېر ژر په ښار کې کراري رامنځته سوله. بل ورځ غازي جین د احمدشاه سره د جټانو پر خلاف د جګړې لپاره افغاني کمپ ته راورسېدی. احمدشاه د خیزرآباد څخه وخوځېدی او په بدرپور کې تم سو او دلته ورسره مغولاني بیګم یو ځای سوله.
بل سهار احمد شاه فرید آباد ته حرکت وکړ. په لومړي سر کې احمد شاه دا تصمیم نه درلودی چې بلابګر کلا ونیسي، خو کله چې په هماغه ورځ عبدالصمد خان د جټانو پر خلاف د عملیاتو څخه راستون سو، نو دته خبر ورکړل سو چې جواهر سنگ د لومې څخه خلاص سو او بلابګر ته وتښتېدی. پر دې اساس احمد شاه په خپل پروګرام کې بدلون راوستی او د دغه کلا د ژر نیولو تصمیم یې ونیوی. دا د جټ یو ډېره کمزورې کلا وه او د هغې په سقوط سره د دغو باغي خلکو پر خلاف د یو غوره پوځي برید هیله کېدله. کله چې احمد شاه پیشنهاد وکړ چې د بلابګر د کلابندۍ لارښوونې به پخپله وکړي، نو په دغه وخت کې سردار جان خان او نجیب خان له دغو اوامرو سره د 100,000 افرادو په بادرګاه باندې ولېږله او داسې لیکلي وه چې د جټ سرحدونو ته ولاړ سئ او هر هغه ښار او سیمه ونیسئ چې د ده په لاس کې دي او تر اګرې پورې ټول ځایونه ونیسئ. دغه راز احمد شاه خپل پوځ ته یو عمومي امر وکړ چې هر چیرې چې دوی ځي د ځان سره د اور او توره یوسي او هر څه ولجه چې د دوی لاس ته ورځي هغه دوی ته د انعام په توګه باید ورکړل سي. هر څوک چې د کفارو سرونه پرې کړي او راوړي نو باید د وزیر اعلی د خیمې په مخ کې واچوي. دغه سرونه به وشمیرل سي او د هر یو په مقابل کې به د حکومتي بودیجې څخه 15 روپۍ ورکړل سي. ورپسې احمد شاه د بلابګر کلا تر کلابندۍ لاندې راوستله. شهزاده جواهر سنگ دلته د 2 تنو مریټي په ناوړونکو سره یو ځای د منورا څخه راغلی و. جټ په زړورتیا سره د کلا څخه دفاع وکړه، خو احمد شاه په خپله د کلابندۍ تنظیم په لاس کې نیولی و او د ده 15 توپونو داسې ډول ګولۍ ویشتلې چې د 2 کوشیر سوو اوسپنیزو نیمو کورو څخه جوړ سوي وې او په مځکه باندې چې ولګېدلې بیا به چاودېدلې او په مځکه کې تخریبات جوړوله. د دغو توپونو زاویه په پرله پسې ډول بدلېدله او په بلابګر باندې یې ورانوونکی بمبار وکړ او هغه توپونه چې دوی دفاع پکوله په 2 ساعتونو کې د دفاع څخه ولوېدله. جټ شهزاده نور نسوای کولای چې د افغاني برلاسي ډزو په مقابل کې مقاومت وکړي، نو د شپې د تیارې څخه په ګټه اخیستنې سره د قزلي باشانو کالي واغوستل او خندق ته ور وښویدی او د احمد شاه د پوځونو په منځ کې یې ځان تیر کړ او د جمنا خواته وتښتېدی. افغانانو په یو ناببره برید سره کلا ونیوله او هلته 12,000 نغدي روپۍ د سرو او سپینو زرو لوښي، 14 آسان، 11 اوښان، د غلو او جامو یوه ستره زیرمه د دوی لاسته ورغلله. د بلابګر د سقوط وروسته احمد شاه په دمه سره په جهان خان پسې وخوځېدی او متورا ته راورسېدی او په هوښیارۍ سره د جمنا هغې غاړې ته واوښتی او په مهابان کې یې واړوله. د دغه ځای څخه د ګوکول د ښار لپاره یوه قوه ولېږله او د دغه مذهبي ښارګوټي او صومعي د دفاع په خاطر د 4,000 په شمېر کې جنګیالیان د افغانانو د پرمختګ د بندولو لپاره راووتله. یوه جګړه وسوله او د هغوی 2,000 تنه د جګړې په ډګر کې د پښو څخه وغورځېدل شول. احمد شاه د ډیلي په حومه کې او سرای سهیل ته نږدې واړوله او د خواجه قطب الدین بختیار کاکي زیارت یې وکړ. احمد شاه خپله اردوګاه د وزیر آباد او بدلی خواته ولېږله او 3 ورځې هلته تم سو. د مقصود آباد له مخزن سره امپراتور عالمګیر ثاني د ده مشر زوی شاه عالم، نجیب خان او مجید الدوله د احمد شاه سره د خدای پامانۍ لپاره وکتله. شهزاده تیمور د وزیر شاه ولی خان په ملګرتیا باندې د خپل خسر شراغلاست لپاره د باندې راوتی او د خبرو اترو په ترڅ کې امپراتور د احمد شاه څخه د هغو بندیانو د خوشي کولو هیله وکړه چې افغانانو په ډیلي، متورا او نورو ځایونو کې نیولي وه. احمد شاه د ده د غوښتنه په خوښۍ سره ومنله. په زرګونو نارینه او ښځینه بندیان خوشي او د امپراتور سره ډیلي ته ستانه سول او بل سهار خپلو خپلوانو ته وسپارل سوله. ناشنا بندیانو ته اجازه ورکړل سوله هر چیرې چې غواړي نو ولاړ دې سي. د احمد شاه د لارښوونې سره سم صدارت بیا عمادالملک غازي الدین ته ورکړل سو، په داسې حال کې چې نجیب خان په هند کې د ده د فوق العاده استازي په توګه وګمارل سو. د احمد شاه اردوګاه د سونیپ څخه تاروري ته راورسېدله. د قنوج پورا عنایت خان د 100 لکو باج وړاندې کړ. دلته جهان خان د بلوڅي زمیندارانو څخه د یو هیئت په مشرۍ باندې د باج د ټولولو په برخه کې ناکام راستون سو او دته امر وسو چې د شهزاده تیمور سره مخکې د مخکې لاهور ته وخوځېږي. کله چې احمد شاه لاهور ته راورسېدی نو دلته یوازې د یو لنډ وخت لپاره تم سو. د امرتسر ته د سیکانو د ټکولو لپاره یوه ډله ولېږله او هغوی هم سیکانو ته ښه سبق ورکړ. ورپسې د خپل زوی تیمورشاه د پنجاب نائب السلطنت په حیث وګماري او سردار جان خان د ده د نائب وزیر په توګه او عمومي قومندان مقرر سو. د رسو څخه تر 15,000 پورې
د توپخانې په ګډون د دوی په واک کې ورکړل شوله. پر دغو علاوه پخپله د سیمې څخه په خپل وار او موقع کې کنډکونه او ټولګي هم جوړېدله. د دغو ترتیباتو وروسته احمدشاه د کابل د لارې کندهار ته د تللو په منظور باندې پېښور ته روان سو. سردار چرهټ سنگ چې د رنجیت سنگ نیکه و، دا وخت پر احمدشاه باندې د برید کولو په برخه کې ډېر فعال معلومېدی. دوی په خپلو راغونډو سوو کسانو سره هغه وخت پر افغانانو باندې راغی چې هغوی به د شپې د تېرولو لپاره په ماښام کې خیمې درولې. د څه وخت جګړې وروسته به دی له هغه څه سره په تیاره کې غایب سو چې لاس ته به ورتلله. احمدشاه مجبور و چې ټوله شپه خپل افراد مواظب وساتي، خو چرهټ سنگ به بیا د سهار په ساعتونو کې راتلی چې هغوی به د ورځې د مزله لپاره خپل بارونه تړله. د ورځې د خوا به دوی له اردوګاه سره نږدې پټېدله چې له مخامخ جګړې څخه ځان وژغوري. احمدشاه ډېر زیات وغوښتل چې له ده سره یو فیصله کوونکی جنګ وکړي، خو چرهټ سنگ هیڅکله دا موقع احمدشاه ته په لاس نه ورکوله او هر ورځ یې په دغه آزار رسونکې توګه باندې پر هغه باندې تر هغو برید کاوه چې د سیند رود ته ورسېدی او له هغه څخه واوښتی. اوس به بیرته ولاړ سو پنجاب ته. هغه لومړنی کار چې تیمورشاه هغه ته باید پاملرنه کړې وای د پنجاب په ناارام ولایت کې د سولې او نظم راوستل و. خواجه عبیدالله خان او د ده مرستیال میرزا جان ته بیا د لاهور په حکومت کې مقرري وسولې او د اداري مسایلو په منظور د شهزاده په خصوصي ارګان کې د سلاکارانو په حیث وساتل سوله. دا صحیح ده چې احمدشاه دراني د جلندر په حکومت کې د سرفراز خان د ټاکنې هدایت ورکړی و، خو جلباز ادینه بیګ خان لا هم د شیوالیک په غرونو کې کمین نیولی و او دې ته چمتو و چې په خپله د یوې موقع د پیدا کېدو په صورت کې د سیکانو سره په لاس یو کولو باندې میداني ځمکو ته راواوړي. سربیره پر دې دی د مغولاني بیګم د خوا د دوابه په حکومت کې تایید سوی و او دا ځای په خوا د احمدشاه د خوا بیګم ته ورکړل سوی و. پر دې اساس تیمور په دې شرط د ده د مقرري سره موافقه وکړه چې د نوي حکومت سره به په یوه لیکه کې ودرېږي. تیمور ادینه بیګ ته داسې ولیکله: احمدشاه دراني په لومړي سر کې دا تصمیم درلودی چې په دکن باندې برید وکړي، نو دا ځای یې بیګم ته وسپاره، خو د سویل لور ته د تګ تصمیم بدل سو او د دغه پاچاهۍ حکومت د سرحد تر پولې پورې ماته سپارل سوی دی. له دې امله ته باید زما دربار ته ځان حاضر کړې. د دغه امر څخه د سرغړونې په صورت کې به ټوله دوابه ورانه او ویجاړه سي او حتی جګړه به غرونو ته هم وخیږي. دا هغه وخت چې بیګم د احمدشاه سره تر جهلم پورې په دې هیله بدرګه وکړه چې ګوندې دا سیمې به بیرته لاسته ورسي. د بیګم معتمد طهماسب خان دا وخت له ده سره په ګاټي بلوان کې و. ادینه بیګ په یوه زړه نازړه حالت کې و. طهماسب خان ده ته پیشنهاد وکړ چې د پورتني فرمان د یوې کاپي په ملتیا باندې یو عریضه بیګم ته واستوي او د هغې څخه د ځواب تر راتلو پورې د تیمورشاه او جهان خان ملګري دلته وځنډوي او ورته عرض وکړ چې شخصا د بیګم سره کتنه وکړي. خو د راوي سیند ته په رسېدو سره طهماسب خان دا معلومات ترلاسه کړ چې بیګم د احمدشاه د اردوګاه څخه سیالکوټ او بیا لاهور ته ناراضه او خواشینې راستنه سوې ده او هلته یې چوک ته نږدې په سرای حکیم کې په یوه زړه ښاري ناحیه کې استوګنه غوره کړې ده. د ادینه بیګ خان استازي دلته په لاهور کې د تیمورشاه سره په خبرو اترو باندې پیل وکړ او هم په لاهور کې د ادینه بیګ د شخصا حاضرېدو د معافېدو په بدل کې یې په کال کې د 10,00,000 روپو د ورکړې ژمنه وکړه. ادینه بیګ دا پریکړې او ترتیبات ومنله او په منظمه توګه خپل میاشتني قسطونه استوله. په دې ډول ادینه بیګ ملګرتیا ته راوبلل سو او په سیمه کې سوله راغله. مګر دلته ډېر ژر جهان خان ته خبر ورسېدی چې په امرتسر کې زیات شمېر سیکان راغونډ سوي دي او زورونې ته یې لاس اچولی دي او هم د سردار حاجي عطا خان او نورو سره د تیمورشاه پوځونه چې د مسایلو په حل لګیا وه د دوی څخه ډېر په تنګ سوله. جهان خان حاجي عطا خان ته ولیکل چې په یوه ټاکلې ورځ له خپلې ټولې قوې سره په امرتسر باندې برید وکړي. خوشحال کړ روح د غازی احمد شاه عبیدا ولسی ولا ترشا د وخت د بلال خوږ اذان دی وطن
شملانی د پلار د چګران دی وطن دلبر دی جگر دی جانان دی وطن امید دی ارزو درمان دی وطن پټو می دورور دی پړو نه د مور شملانی د پلار د چګران دی وطن شملانی د پلار د چګران دی وطن